بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پسکرین چې کم تصویر تاسو تخکاری کوم ویډیو هغه تاسو تخکاری د زیباګل د په سوشل میډیا باندې کوم ګورو فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې دا ویډیو هغه مخ په وړاندې ډیره په تیزی سره روانه ده. ویډیو هغه وایرل شوی دا په کوم کې چې زیباګل د یو کس سره هغه غیر داسې حرکات کوي چې هغه زه ویلی نشم، زما خولې له هغه نه راځي چې داسې حرکات زیباګل د یو کس سره کوي. آیا په ویډیو کې څونه حقیقت دی واقعي د زیباګل دا ویډیو دا او کنه؟ نو په نن ویډیو کې به مکمل تفصیل هغه موږ تاسو له د دې درکو. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو ته پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. که تاسو خیال وي یو څو ورځې مخکې یو ویډیو هغه وایرل شوی وه چې یو جینۍ هغه د سیند په غاړه باندې ناسته وي کومه چې د زیباګل په شان وي. نو خلکو چې کوم دی هغه بیا دا مشهوره کړه چې د زیباګل د خور ویډیو هغه هم د دوبۍ کم سمندر چې دی د هغې نه وایرل شوی او د هغې سیند په غاړه کم سمندر په غاړه چې دی د هغې ویډیو هغه ګردش کوي او روانه ده. د هغې کم معلومات چې موږ وکړو نو تاسو ته موږ په تیر شوي ویډیو کې بیا ویلو چې د زیباګل خور نه بلکې د افریقې یو جینۍ وه کومه چې په امریکا کې اوسیږي د هغې ویډیو وه. نو په هغې کې داسې حقیقت نه و. اوس چې کومه ویډیو وایرل شوې ده کومه په سکرین چې تاسو ته ښکاري پوره زه هغه تاسو ته نشم ښودلی ځکه چې د یوټیوب خلاف ورزي ده. اوس دا ویډیو وایرل شوې ده هغه په فیسبوک او په یوټیوب باندې هغه چلیږي. په دې کې ویلی کېږي چې د زیباګل دا ویډیو ده بل کوم سټیکر پې لګېدلی دی. خو که مونږ د دې کم د تصویران هغه د لږه ویډیو سټاپ کړو او د دې کم تصویران هغه وګورو نو د زیباګل ویډیو هغه دا نه ده. په دې کې 0% هم دا نشي ثابتېدی چې آیا د زیباګل دا ویډیو ده او دا وایرل شوې ده. نو که موږ وګورو زموږ پښتانه چې کم دی هغه داسې چل وکړي چې د بل چا ویډیو راوالي خو چې شکل یې ورسره لږ سیم ټو سیم راځي نو بس هغه په شیر کولو باندې شروع وکړي او ټول سوشل میډیا چې دی هغه ترې ډکه کړي. بیا وایي دا د دې ویډیو ده دا د دې ویډیو ده. نو په دې ویډیو کې هیڅ داسې حقیقت نشته چې په هغې د نسبت سره موږ ووایو چې آیا دا د زیباګل ویډیو ده او دا د زیباګل ویډیو په دوبۍ کې هغه څوک وایي په دوبۍ کې وایرل شوی ده، څوک وایي د دې شیخ سره ده، څوک د دې شیخ سره ده. نو یو بې ثبوته الزام هغه په چا باندې نه دی لګول پکار. چې د یو خبرې ثبوت هغه د چا سره نه وي نو داسې پالتو الزام په چا باندې نه دی لګول پکار. نو دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو، تاسو ته هم دا وښوده چې آیا د زیباګل دا ویډیو هغه نه ده. نو امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.